په کابل کې د حلالو غوښو او حیواني محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو نوی او معیاري مسلخ جوړ شو. د شمسترین په نوم د حلالو او پاکو غوښو د خرڅلاو دغه مسلخ د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سړک پر غاړه نوی فعال شو چې د پرانیستلو په مراسمو کې د یو شمېر حکومتي ادارو مسؤلینو هم ګډون کړی و. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلینو وویل چې د چاپیریال د پاک ساتنې او هیوادوالو ته د حلالو او پاکو غوښو د وړاندې کولو په موخه به په کابل او نورو ولایتونو کې دا ډول روغتیایي او معیاري مسلخونه جوړ شي. مسلخ‌های ما شرکت امروز از اونا قرارداد کردیم، شرکت خصوصی برای ما وعده سپردن. ما 50 میلیون دلار به این باره سرمایه گذاری میکنیم. سرمایه گذاری یکی نمونه چیسته که اینمی نمایندگی معیاری باید برای ما جور کنه که از هر نوع جراثیم و مشکلات او پاک باشه و هموطن ما که یک کیلو گوشت قدر توان خود نیم کیلو میگیره، همون لقمه گوشتی که به اهل و اولاد خود مصرف میکنه سالم و صحیح باشه. دغه مسلخ مسؤلین ویل چې موخه ده ترڅو هیوادوالو ته روغتیایي او حلال غوښې وړاندې کړي ترڅو په بازارونو کې د ناپاکو او حرامو غوښو د خرڅلاو مخنیوی وشي او هیوادوال مو له بیلابیلو ناروغیو وژغورل شي. دغه مسلخونه کوم چې په افغانستان کې جوړ شوي 4 مسلخونه دي معیاري جوړ شوي او متاسف خوشبختانه چې د امارات اسلامي پر راتګ سره دا مسلخونه فعال شول. نو اوس هلته په صحي ډول د حفظ الصحوي شرایط په نظر کې نیولو سره هلته کشتار کیږي. نو د هغې دپاره چې د خلکو ته موږ صحي غوښه عرضه کړو، د هغې دپاره دوی دلته دا نمایندګي فعاله کړله چې غوښه هلته مال په صحي په سمه توګه سره معاینه کیږي او هغه وروسته د هغې نه ذبحه کیږي، بیا غوښه کتل کیږي، بیا دې ځای ته راوړل کیږي. هغه همراز کوم چې د غوښې له لارې نه د موږ وطنوالو ته انتقالیږي د هغې دلته جدي مخنیوی کیږي. هغه مالونه چې مریض یې د هغه هلته ذبحه کیږي نه، نو هلته کوم مالونه چې جوړ وي صحیح وي د ډاکټر له معاینې نه تېرېږي هغه ذبحه کیږي، دلته د هغې صحي غوښه راوړل کیږي. دا غوښه 100% صحي ده، کوم امراض چې د غوښې لارې نه انتقالیږي هغه دا غوښه تېر محفوظه ده. ځینې ځایانو کې د کراچۍ په سر یا د سرکوب په سر غوښې خرڅېږي، نو هوا ککړه د ډېر مرضونه دي، دوړې پې ولیږي، نو 100% دا مطمئنه ده چې مرضونه به ډېرېږي. دا خو انشاءالله پاکه غوښه ده او په یخچالو کې بنده ده. ما بسیار خوش هستیم که همین تصدی همین جایستی شد، افتتاح شد و گوشت صحی به مردم برساند. بعضی قصابا نمیفهمیم گوشت چرا میکشن و اینجا میرن توضیح میکنن، فهمیده نمیشه که گوشت چی است. گوشت مرغ است، گوشت گاو است، گوشت خر است، گوشت شتر است، فهمیدی آدم نمیفهمه. این بسیار به نفع مردم است، به فایده مردم است. خداوند توفیق بده کل ما و شما را که بتونیم خدمت کنیم و به این ساحه به مردم غریب بیچاره برسانیم صدای خدا. د یادونې وړ ده چې د هیواد په یو شمېر بازارونو کې لا تر اوسه هم ځینې قصابۍ ناپاکې او حرامې غوښې پلوري چې ډېری د مړه شویو چرګانو غوښې پکې دي. روغتیاپالان وایي چې حرام او ناپاکه حیواني محصولات د بیلابیلو ناروغیو ته لیږد سبب ګرځي او باید مسؤل ارګانونه یې په جدي توګه مخنیوی وکړي.